ومې لیدلې دغه ځای نه موټر کې ناست وم جانو بیا مې وکتل کورتۍ دې نه واغوستې نو ته دا ونیسه ما کورتۍ ته واغونده نه داسې دا کار به کوې دا کار زه په عمر نه کوم چی شی نه دا خبره ونه کې دا خبره نه والله چې دا به تا اغوندې وایي وبخښه جیبونه مې میره وګوره چې شی پکې پاتې نه وي پوهېدې نه ما پیسې ته مانده پیسې مانده هلکه درنه غواړم اباد افغانستان خیر ته جوړ مانده قبول شکر الحمدلله شکر چې ښه څنګه خوشاله یې څه وکړو الله ساعت تیر ده شکر کاروبار څنګه ده قربان له پښتنو نه قربان له اسلام شکر دی چې دا قربان د افغانانو نه موږ تاسو ټول ورونه یې که پښتون دی که تاجک دی که هزاره دی که ازبک دی ومې لیدلې دغه ځای نه موټر کې مې ناست وم جانو بیا مې وکتل کورتۍ دې نه واغوستې نو ته دا ونیسه ما کورتۍ ته واغونده نه داسې دا کار به کوې دا کار زه په عمر نه کوم ولې په خاطر د دې الله پاک وایي ذرة مثقال خیر یره شر یره اوس چې خدای نخواسته د ستا یخ باشه د زما یخ باشه ما تا ورونه یو زما موټر ګرم دی نه والله ته دا ونیسه چترۍ مې ونیسه مې چترۍ ونیسه چی شی نه دا خبره ونه کې دا خبره نه والله چې دا به تا اغوندې قسم موټر مې ګرم دی ته خو بله کورتۍ هم لرم ته به دا اغوندې دا ښه کار نه دی دا به تا دونه یخ نشته دا به تا اغوندې ته واغونده زه خوشحاله کېږم د ما د خوشحالۍ په خاطر یې واغونده زه د ستا د خوشحالۍ له خاطره یې واغوندم والله که کار شوی ډېر ښه کار و چې ته یې واغونده ستا ځان لیست ته واغونده خیر زه مې موټر ته ورځم یو یې واغونده چې زه د پکې وګورم نعمتونه په موږ باندې پیرزو کړه ستا بېشماره نعمتونه وایي وبخښه جیبونه مې میره وګوره چې شی پکې پاتې نه وي چیز به یې وباسم قربان الله مو ته د هدیه او روپۍ مې پکې دام ته واخله ښایي دام ته واخله د 6,000 روپۍ دې ترې واخله زه خدای پاک دې دا عبادتونه دې خدای پاک دې د زما لاقل خدای پاک دې له کوره کلی کړ بل شی مې یوړو نه نور شی نشته د دې ټولو شیانو په مقابل کې یوه غېږه درنه غواړم بې درده بې ژړا کړه بې فریاد افغانستان زه په دې نظر یم چې الله تعالی خپل مخلص بندگان یوازې نه پرېږدي زه خدای پاک دې لبیک درموندې یوړو سلام علیکم خدای پاک یو خوشحاله یو باندې خاد افغانستان خالقه درنه غواړم اباد افغانستان خیر انشاءالله خیر یې ښه جوړ یې مړ شوی نه څنګه ده هوا څنګه ده ګډوډه ده اجازه خو ده چې کښېنم جوړ یې ساعت تېر دی ښه مقصد چې ښه وی ومې لیدلې هغه ملګري سره مالې ستړي مه شي وکړل تا ته مې په ستړي مه شي که فکر شولو کورتۍ دې نه واغستې یخ به دې کېږي پیسې نه لرې چې کورتۍ واخلې څومره ته ولټېږه دلته راشي د کار نه دی درسره نو له فساد افغانستان خوښه یو خوشحاله لرګي مرګي شیان به دې هم ښه نه وي اخیستې الله کې کور کې چې ولو د چترۍ در سره ونیسم ما وکتلې زه ګرم یم د ما کورتۍ ته واغونده نه د موبایل مې در سره ونیسم دا به تا اغوندې نه دا کار نه کوم نه خیر زه موټر کې کښېنم ما سره موټر دی نه دا کار نه کوم ولې دا ځل نه والله کې داسې نه والله چې کېږم زه خوشحاله کېږم ته واغونده ته نر یې زحمت وباسې چاته لاس نه اوږدوې ما وکتل چې شی د اغوستي نه وو غریبي ده ترزو ها الغریبي ده الله خو مهربان جیبونه وګوره په جیبونو کې خو شی نه وي پاتې جیبونه خو نشته بل طرف ته یې وګوره څومره دي ته وشمېره 6,000 روپۍ هم ته واخله خدای دې ویل دومره درکړي خدای داسې جګ په کار راوله ښه چې ته وایې دا جګ د پیدا کول جګ نه د خدای هغه جګ دی وساته ولې ورخطا یې والله چې دا شی دې راکړه زړه مې خوشحال شو سړی نه دی سبا یې کور ته راغلی څه ویلې والله چرانه کې وایي وخم دی بیا
استغفر الله یوه غېږه راکړه خاد افغانستان خوښیو خوشحالیو باندې خاد افغانستان. سلام علیکم حاجی صاحب، خوب هستی؟ جانتان جور است؟ کجا بخیر؟ اینجا اگه کار پیدا شد برفاکی برفاکی میکنی؟ در خانه مشکلات هست؟ مشکلات زیاد هستیم، ما مجبور شدیم آمدیم. مجبور شدی که بیای برفاکی کنی؟ های کار است، من دیدمت با وجود از اینکه کرتیت یکم نو و مست، همین کرتی خود براتون میتونم تو بپوشم. کرتی خرا؟ ها. این کرتی از همسایه اینی از خود. یه کرتی از همسایه هست؟ خیلی تو چیز که کرتی همسایه تا بکش. کرتی همسایه خود؟ خب. اینی از خود نه. خودت کرتی نداری؟ نه. تو بکشن کرتی همسایه تا. ما یال 5-6 اولاد دارم خب. دقیقا خرج نان از آمنده. ایره بگید تو خیلی کرتی مرا بپوش. کرتی ما برات بتم؟ هرچی میدی که خیر بینگیری، خدا تو رو زیاد بده، خدا خود چی تو رو بده. خیلی تو کرتی مرا بپوش. نه تو خلوق نکنی باش. نه نمیکنم، خونه که بگی. تو کرتی خود نه خریدم امیاله بپوش، پشت میگیرم. کرتی همسایه تا باز پس بته خب؟ جان مکو بخی جرمه. بخی جرمه؟ یک دفعه جبایت ببین در جبایت چیزی نیست. نه ما پیسه تو مانده. پیسه مانده؟ ما گفتم چارجگر خب؟ نه خطیر حساب کن 6000 افغانی است. امیرم خودت بگی گمش کن. خیر بینگیری، خدا تو رو زیاد بده، خدا تو رو حفظ کنه. بیرا ببر که برای خود یگان چیز بگیری. خیر بینگیری، خدا تو رو حساب کن یک دفعه. 2000 اینم 3000 4000 5000 6000. قربانت. امیال برو خانه برای خود یگان چیز بگی. یک بغل برای من میتی؟ خوښیو خوشحالیو باندې خاد افغانستان خالق در قربانت. سلام علیکم، بخیر باش. خداحافظ. افغانستان خوښیو خوشحالیو باندې خاد افغانستان خوښیو خوشحالیو. خیره فرد بخیر تیریگی مرشوی نه خیرات تی چی که دلته کار تراوتلی کاروبار نشته دی. هوا څنګه ده؟ یخ دی نه کیږي؟ هوا ولم بشه دا شکر چې ښه جوړې. ما ولیدلې موټر نه درته راکوش ولم دا کرتۍ دې ډېره سخته نه ده زړه شوې. والا څنګه کې خود بیچارهګي ژوند نه مال دې بیچارهګي ژوند نه څنګه کې فامیل کې به څو نفر یې؟ فامیل کې 5 نفر. 5 نفر مشکلات خودش مشکلات یک کور مې په کرایه ده. د درې څلور میاشتې مې کرایه نه ده ورکړې. قربان یم خو ما موټر کې ولیدلې ته زما کرتۍ ته واغونده. خیر سلامت. نه یخ دی. ما چې ولیدلې ما چې ما کرتۍ ته واغوندې تا زړه شوی م دی. نه دا کار وکړې. دا کار وکړې. نه دا کار ته شترې درسه ونیسه. زه به خوشحاله شم. زه خوشحاله کېږم. خوشحاله کېږم. غونه د مزاج کېږم. نه خوشحاله کېږم. د موبایل مې در سره نه خو بدن یې پسروي نو کلت پاته ټوټه بدن یې پسروي. صحیح ماشاءالله سمه درته جوړه ده. ته وګوره په جیبې کې خو مې څه نه وایي جیبونه مې د یاده وتل. ته وګوره چې څه خو به پکې نه پوهېدې دم ته واخله. الله خو دې جنتونه درکړي. قربان الله دې جنتي خو دې جنتي کړي. خدای دې وکړي. یاره داسې مسافرت کې دغه وکړه 6000 روپۍ دي او دا شاید الله تعالی تا ته رالیږلي وي. بس الله دې جنتي کړي. خدای دې دغه نه درکړي. یو شی درنه غواړم یوه غېږه راکړه. خوښیو خوشحالیو باندې خاد افغانستان. خدای دې مخ واړوه. جان هغلته ما سره یو ملګری دی هغه ته یو لاس هم پورته کړه. یو لاس ورته پورته کړه. زه په خیر لاړ شم کور ته. سلامت جان په خیر خدای دې اجرونه درکړي. قربان الله مو وساته. دوستانو دا موټر ته مې ځم. موټر مې ګرم دی. د تاسو ټولو څخه مې هیله دا ده چې راځئ که تاسو چاته پیسې نشئ ورکولی خو حتما به په کور کې
که نوې کورتۍ هم نه لرئ هغه زړې کورتۍ مو دوی ته ورکړئ تر څو یې واغوندي او ژمی تو تېر کړي. الحمدلله موږ تاسو ټول په کور کې پخواني زاړه شیان شاید ولرو راځئ ورې کړو تر څو مو یو هموطن خوشحاله شي. دی پر موږ حق دی دا د دوی پر موږ حق دی تر څو د دوی په شونډو مسکا راولو. مسکا یې پر موږ حق ده وطنداره. السلام علیکم.